tasu.lspace پښتو سره یاست. نوري کیسې له sbs.com.au/pashto څخه واورئ. د پوهنتون استاد او د پښتنو د حقوقو فعال نقیب مومند ډیر زیاته مننه چې د مرکې لپاره وخت راکړ. ډیر زیاته مننه ښاغلی منیب. سلامونه تاسو ته او د اس پی اس ټولو درنو اوریدونکو ته. هیله ده چې ټول به ښه اوسئ. ښاغلی مومند، د پښتنو د حقوقو د یو فعال په توګه تاسو په تیرو څو لسیزو کې د پښتنو عمومي وضعیت څنګه ارزوئ او تاسو په اند تر ټولو سترې تاریخي ننګونې کومې دي؟ ډیره زیاته مننه. که څه هم دا موضوع یو ډیره لویه موضوع ده او په دې باندې ډیر بحث کېدلی شي، خو زه هڅه کوم چې په لنډو ټکو کې او په لنډو جملو کې راونغاړم. بدبختانه به ووایم چې د پښتنو ډیرې سیمې د سړې جګړې، د شوروي اتحاد د یرغل، د کورنیو جګړو، ترهګرۍ ضد تمثیلي جګړې یا پوځي عملیات، همدغه رقم نیابتي جګړې او ځینې نورې داسې بدبختۍ وي چې د پښتنو خاوره د جنگ په ډګر باندې بدله شو. په دې پړاوونو کې ډیرو خلکو تاوانونه ولیدل. په دې کې وطنونه وران شول، کلي وران شول، خلک پکې بې کوره شول. نو د پښتنو عمومي وضعیت په تیر کې متاسفانه د ډیر بدو حالاتو سره و او د پښتنو زما په اند باندې سترې تاریخي ننګونې بیا دا وي چې اول د پښتنو ترمنځ د یو ډیر کرغېړنې کرښې رامنځته کېدل وو. د پښتنو جغرافیه وویشل شوه، سیاسي ویش رامنځته شو، د ستراتیژیک موقعیت چې پښتنو درلوده په هغې باندې د لویو ابرقدرتونو یو رقم د جګړو سیالي پیل شوه. بیا دغه نړیوالو او نیابتي ډلو د سیالیو او د جګړو له امله زموږ د پوهنې، اقتصاد، همدغه رقم د سیاست دغه ټول ډګرونه چې وو دا ډېر سخت زیانمن شو او تر اوسه پورې لا هم موږ د هماغه تاوانونو سره مخ یو. څه فکر کوئ چې د تیرو څو لسیزو ناخوالو او ننګونو کومې اغیزې تر اوسه پاتې دي او د نن ورځې د پښتنو وضعیت څنګه ارزوئ؟ که رښتیا شي د تیرو جګړو اغیزې بدبختانه چې یوازې په ورانه شوو ودانیو یا په کلاګانو او کورونو کې نه دي، بلکې دا د خلکو په روان کې، د خلکو په ذهن کې هم پاتې دي. زموږ خلک تقریبا 80% یا 15% که زه ووایم مبالغه نه وي کړې چې دوی هم دا اوس د رواني ستونزو سره مخ دي. دا ټولې هغه اغیزې دي چې د تیرو جګړو، د تیرو ناخوالو، د تیرو دربدریو یا د کډوالیو له امله رامنځته شوي دي او دا تر اوسه پورې لا زموږ په دغه قام کې او زموږ په خلکو کې شته دی. دلته د جګړو له امله مهاجرت وشو، بیکارۍ رامنځته شوې، د زده کړو مخنیوی وشو، نشه یي توکي د استعمال لپاره راوړل شو، افراطیت خپور شو، بې باورۍ رامنځته شوې، رواني صدمې پکې رامنځته شوې او دا ټولې بدبختۍ هغه وي چې زموږ څو نسله په دې فضا کې رالوی شو متاسفانه او لا هم تر اوسه پورې د افغانستان خلک د پخوانیو بدبختیو قیمت او بیه پرې کوي. مومند صاحب، ستاسو په اند نن ورځ د ډیورنډ کرښې د دواړو غاړو د پښتنو تر ټولو سترې سیاسي، ټولنیزې او اقتصادي ستونزې کومې دي؟ ګوري د پښتانه که د لر دي او که د بر دي، دا یو پښتون دی، یو وینه ده، یو قام دی او متاسفانه چې د دوی ستونزې هم تقریبا چې سره ورته دي. که په لر کې پښتانه دي د حاکم لخوا هم محکوم شوي دي، د محکوم لخوا هم محکوم شوي. متاسفانه په اوس وخت کې د پښتنو تر ټولو لویه ستونزه چې ده هغه بدامني ده چې د پښتنو په سیمو کې له تیرو 40 یا 45 کلونو راهیسې د ناامني او بدامني په تکراري ډول باندې را روانه ده. دویمه د پښتنو لویه ستونزه چې ده د پښتنو خپل وسایل دي یا د پښتنو شتمنۍ دي، بالخصوص په کوزه پښتونخوا کې یا د ډیورنډ فرضي کرښې هغې غاړې ته چې کوم پښتانه میشت دي او پراته دي د هغوی خپلې شتمنۍ دي.
تاسو وګورئ د پښتنو په دغه غرونو کې لیتیم موجود دي، په دې غرونو کې زمرد دي، په دې غرونو کې یاقوت دي، خو د دې صلاحیت او واک چې دی دا له پښتنو سره نشته دی. د پښتنو په سیندونو باندې نور ښارونه رڼا کېږي، د پښتنو په ډبرو سکرو باندې نړۍ سره تجارت کېږي، خو د مغیز سکرو، د هغې اوبو، د هغې لیتیمو، د هغې زمردو، د هغې نورو قیمتي تیږو هیڅ ګټه پښتنو ته نه رارسېږي. دویم دا دی چې هر کله چې په یوه سیمه کې په یوه منطقه کې جګړه وي او د جګړې اور بل وي، دا واضح خبره ده، طبیعي خبره ده چې هلته زده کړې نه وي، هلته روغتیا نه وي، هلته نړیوال حکومتي سازمانونه یا هغه خلک چې نړیوالې مرستې راوړي یوې سیمې لپاره خپل فعالیت نشي کولی. نو تقریبا چې د ډیر پخوا راهیسې د پښتنو په دغه سیمو او په دې منطقو کې جګړې داسې یو حالت ته رسېدلي دي چې پښتانه د زده کړو نه، پښتانه د صحت نه، پښتانه د نورو ټولو مسایلو نه محروم دي او بې برخې پاتې دي. که د نن ورځې د پښتنو وضعیت له 20 کاله یا 30 کاله وړاندې سره پرتله کړئ، ستاسو په اند وضعیت که شوی که خراب شوی ده؟ ګورې دلته دوه خبرې دي. یو د پښتنو هغه برخه ده او هغه عرصه ده چې په هغې کې پښتنو زه به په ساده اصطلاح ووایم چې هغه د بدبختۍ یوه برخه ده، یو د خوشبختۍ او د ترقۍ او د پرمختګ برخه ده. که وګورو د پخوا نه د پښتنو وضعیت یو څه تغییر کړی دی، یو څه بدل شوی دی د پرمختګ په برخه کې، او کله چې میډیا رامنځته شوه یا د بیان ازادي راورسېدله، نو پښتانه لږ داسې سره یو قدم یې اخیستی دی او د پخوا په پرتله باندې لږ راښه شوي دي. که موږ او تاسې ډېر نه تېرو 40 کلونو یا 4 لسیزو ته فکر وکړو او پښتانه چې په نسبي شکل باندې لږ آرام شوي دي، دوی ډېرې لاسته راوړنې درلودې او ویې لرلې. لکه یو ښه مثال یې زه تاسو ته د ارواښاد عبدالاحد مومند ویلی شم چې د دې دغه د 4 لسیزو تاریخ دی چې دی په ده وکولی شو چې د اولني افغان او وروستني افغان په توګه باندې دی فضا ته لاړ شي، په فضا کې دی د ستورو مزل ترسره کړي. همدغه رقم موږ تاسو ولیدل چې پښتانه په داسې ډګرونو کې وځلیدل چې د نړۍ د خلکو هېڅ د هغې نه هغه نه وه، امید یې نه و، هیله یې نه وه. ولې بل لور ته که سړی فکر وکړي، د پښتنو هغه د بدبختیو برخه چې دا هغه هم د پام وړ ده. متاسفانه که پخوا یوه بابړه وه، په بابړه کې بمبار کېده یا په بابړه باندې برید کېده، اوس هره ورځ یا هره اونۍ یوه بابړه تکراریږي، هره اونۍ یوه داسې پیښه کېږي چې په هغې کې په سلګونو پښتانه شهیدان کېږي، د دوی په کورونو باندې بمونه غورځول کېږي، د دوی هغه اولادونه وژل کېږي، د دوی سرمایه‌ګانې د منځه ځي، د دوی بنسټیزې پروژې درېږي او کار نه کوي. نو په دواړو برخو کې شته دی. ولې دغه مثبتې برخې ته چې سړی ګوري، نو د راتلونکي دپاره یو ښه امیدواري دا شته دی چې که ډېر لږ فرصت هم پښتنو ته په لاس باندې ورغی، نو امید دا دی چې پښتانه به هغه د شاعر د شعر په مصداق ستوري د اسمان وي. ښاغلی مومند، تاسو په تیرو 20 یا 30 کلونو کې د پښتنو په ژوند کې مثبتو بدلونونو ته اشاره درلوده. تاسو د پښتنو د حقونو په مبارزه کې د ځوانانو رول بیا څنګه ارزوئ؟ ګورئ، دغه د دنیا یو قانون دی چې طرحه پالیسي یا د راتلونکي لپاره پلانونه مشران جوړوي او په هغې کې هم ځینې ځوانان وي، خو هغوی د تجربې په لحاظ باندې مشران وي. بیا وروسته دغه د ټولنې د ملا د تیر حیثیت چې لري هغه ځوانان دي او ځوانان کولی شي چې دغه لړۍ مخې ته ویسي. وګورئ، که چېرته موږ تاسې په دغه یوه لسیزه کې وګورو چې د پی ټي ایم په نوم باندې د ځوانانو یو تحریک رامنځته شو. منظور پښتون طبیعي خبره ده چې ځوان و، که هغه وخت د سره څه ملګري وو، هغه ټول ځوانان وو او دوی ډېر ښه وکولی شو چې د پښتنو په شعوري بیدارۍ کې، د پښتنو په ذهنیت سازۍ کې یا هم د خپلو وسایلو او د
خپل حقوقو ته د متوجه کولو په برخه کې هغوی کار وکړي. ځوانان ډیر مهم رول لري او بالخصوص په دغه اوسني دور کې چې دا د میډیا او یا هم د ټکنالوژي دور دی، پښتانه کولای شي البته ځوانان کولای شي چې د خپل قام حقوق نړیوالو ته واضح کی او هغه څه چې پښتانه محکوم کړي دي هغه هم په ښه شکل باندې نړیوالو ته واضح کولای شي. نو زما په اند باندې په وس وخت کې ځوانان چې دي او بالخصوص باسواده او تحصیل کرده ځوانان چې دي دا غوی رول ډیر مهم دی او سلسله په دې کې ونډه لري. ښاغلی مومند، تاسو ټولنیزو رسنیو ته هم اشاره درلوده. تاسو د رسنیو او ټولنیزو شبکو رول د پښتنو د غږ پر رسولو کې څنګه ارزوي؟ ټولنیزو رسنیو خدا خو واضح خبره ده چې په د اوس وخت کې د هر انسان لپاره سترګې او غوږونه او قوي ژبه ده. نو د دې مثبت او سالم استعمال کولای شي چې د پښتون قام فلاح او کامیابی ته ورسي. کو ګورو یو مزداسته یو مثال وایم، له وزیرستان یو ځوان راپاتېږي او د پښتنو حقوقو او حقوقو لپاره مبارزه پیل کوي او په سیدنی کې یا په ملبن کې یا هم په جرمني کې یا په امریکا کې نور ځوانان به د دې ځوان د غږ بدرګه کولو په خاطر باندې د لسري خولۍ سره د سولې او امن پیغام په درلودلو سره زی او د یو پارلمان په مخ کې هغه مظاهره کوي او د خپل حقوقو غوښتنه کوي. دا د ټولنیزو رسنیو ګټه ده. که نه وي نو زه به د وزیرستان نه څه خبر اوسم. که د مثال په توګه په وزیرستان کې د حاکم له لوري انټرنیټ قطع ووسي، موږ به دلته څه خبر یو چې په وزیرستان کې څه تیریږي او په وزیرستان کې څوک د شعوري بیدارۍ لپاره یا د قام د حقوقو د غوښتنې یا هم د پښتنو د ژغورنې لپاره مبارزه کوي. ټولنیز رسنۍ ډېرې زیاتې ګټورې وي، ډېرې مهمې وي. او دویم دا دی چې ځینې ظلمونه ټولنیزو رسنیو رابرسېره کړل. تاسو وګورئ پخوا ډېرې سختې لنډې چاپې وي، یو دوه موټره راتلل، هغوی پښتانه راجګول، د کورونو نه وړلې، شکنجه کولې، وهلې، وژلې، هیڅوک نه خبرېدل. مګر رسنیو دغه شی اوس رابرسېره کړی دی. اوس چې کله د یو حاکم قوت خلک زی د یو پښتون له کوره څوک راپورته کوي، هغوی ډیر فکر ټولنیزو رسنیو ته کوي چې څوک ستاسې ویډیو وانخلي، څوک ستاسې انځور وانخلي او دا په انټرنیټ کې خپور نه کړي. نو په دې کې ډیر مهم رول دی او زه چې څومره ګورم زما په اند پښتنو ځوانانو د ټولنیزو رسنیو نه تر ډیره پورې ښه ګټه اخیستې ده. ښاغلی مومند، ستاسو په اند نړیواله ټولنه د پښتنو د حقونو د خوندیتوب او ښه والي لپاره څنګه رول لوبوي یا یې هم څنګه لوبولی شي؟ نړیواله ټولنه خو ډیره مهمه ده، ځکه موږ اړتیا لرو چې د یو لوی قوم باید د یو چا سره په نړۍ کې اړیکې ولري، په نړۍ کې باید د هغوی سره زموږ هغه اقتصادي، فرهنګي، ټولنیزې اړیکې دا باید سالمې وي، برقرارې به وي. خو د دې لپاره د قام یو ډیره قوي ترجماني پکار ده، د دې لپاره یو ډیر قوي کار پکار دی. یوازې په دې باندې نه کیږي چې زه من حیث یو فرد یا ښاغلی منیب من حیث یو خبریال یا یو بل څوک من حیث یو د ټولنې د یو فعال هغه راشي په انفرادي ډول نه. د دې لپاره یو ډیر قوي کار پکار دی تر څو نړیواله ټولنه په دې باندې قانع کړو چې پښتانه ترهګر نه دي. متاسفانه چې په ټولنه په نړیواله کچه باندې پښتانه د ترهګر په نوم باندې پیژندل شوي دي. تاسو وګورئ کله چې په افغانستان کې په تیرو 3 لسیزو کې ځینې فلمونه یا د هندوستان یا د نورو هیوادونو خلک راتل هلته یې فلم جوړاوه، نو دوی به د ترهګر رول دپاره بیا د پښتون جامې، د پښتون لونګۍ یا د پښتون پکول او هم د پښتو ژبه کاروله. نو دا د دې لپاره یو قوي کار پکار دی. دویمه دا ده چې نړیواله ټولنه کولی شي چې د بشري حقونو خپلواکه څارنه چې دا هغه پیاوړې کړي، چې په دې کې د ملکي تلفاتو د جبري ورکېدو چې خلک په جبري توګه باندې ورکېږي د دې یوه شفافه څېړنه وکړي.
هم د سولهییزو مدني فعالانو ملاتړ وکړي. ګورئ په زموږ په دغه ټولنه کې د مدني فعالان یا د دې ټولنې فعال غړي چې د جامعې لپاره خدمت کوي، د سولې په چوکاټ کې کوي، د هغوی غږ چوپ کیږي په داسې حال کې چې د بیان ازادي د هر انسان حق دی. او هم په پښتني سیمو کې نړیوال د پوهنې، روغتیا، کرنې، مسلکي روزنې او د کارموندنې لپاره کار وکړي، او دا باید لومړیتوب هغه کړي. خو نړیواله ټولنه باید د خلکو په ځای د هغو خلکو د هغې لپاره پرېکړه ونه کړي چې دلته څو کسان دي، یا مثلا زه نه غواړم چې نومونه یې واخلم چې پلانکۍ حاکمه ډله ټول پښتانه دي، بلکې په هغه سیمه کې دوی څېړنه وکړي، دوی څار وکړي چې دوی کولی شي، دوی لاسرسی لري، دوی د نړۍ هر ځای ته که په هغې کې مخالف وي که متحد وي، دوی کولی شي چې هلته څېړنه ترسره کړي. نو د نړیوالو رول چې دی او د نړیوالې ټولنې رول ډېر زیات مهم دی، او د دې لپاره باید ډېر قوي کار وشي. مومن صاحب، یو بل موضوع چې تل پرې بحث کیږي هغه د باچا خان د عدم تشدد فلسفه ده. کله اوریدونکو سره معلومات شریک کړئ چې دا فلسفه څه وه او په خپل وخت کې څومره اغیزمنه وه؟ ښاغلی منیب، اجازه راکړئ چې زه یوه دقیقه د عدم تشدد د فلسفې په اړه عمومي بحث وکړم، بیا به د باچا خان بابا عدم تشدد فلسفې ته راشم، البته که ستاسې اجازه وي. د عدم تشدد فلسفه باچا خان بابا نه ده راوړې، دا باچا خان بابا یوازې نه ده ایجاد کړې. د عدم تشدد فلسفه د زرګونو کاله پخوا په بودایي مذهبونو کې او په هندو مذهبونو کې ایجاد شوې وه. دا هغه فلسفه وه چې د دې فلسفې تعریف دا و چې انسان باید تر ممکنه حده پورې ونه ځورول شي. بیا په 20مه پیړۍ کې باچا خان بابا دغه فلسفه راوړله او خلکو ته یې وویل چې دا فلسفه چې دا د خیر ده، په دې کې د پښتنو ګټه ده، د پښتنو په دې کې ورورولي را برابرېږي. ځکه چې د عدم تشدد فلسفه چې ده د دې معنا دا نه ده چې یو سړی د خپل ځان نه دفاع نه کوي یا د یو سړی د خاورې نه دفاع نه کوي. د عدم تشدد فلسفه له اشخاصو له افرادو نه شروع کیږي. د مثال په ډول عدم تشدد داسې یوه فلسفه وه چې په دې کې باید صبر وي، زغم وي، بخښنه وي، د غچ نه اخیستل وي، په دې کې به تعلیم وي، ټولنیز خدمت به وي، د انسانانو درناوی به پکې وي، د ظلم په وړاندې به سوله ییز مقاومت به وي. ځکه چې باچا خان بابا باور لره چې تاوتریخوالی یوازې د وسلې په زور نه ماتېږي، او هغه په دې باندې پوهېده چې ملتونه یا لوی قدرتونه دا د جګړې په زور نه ماتېږي، او که بالفرض د جګړې په زور باندې د قوتونه مات هم کړه، بیا به هم ته د عدم تشدد فلسفې ته راځي او د عدم تشدد فلسفې ته به کښېنې. یعنې معنا دا ده چې ته به خبرو ته کښېنې. نو دغه خبرې چې بیا وروسته د جګړې نه کېږي، چې د جګړې په جریان کې وژنې رامنځته کېږي، خلک له روغتیا نه بې برخې کېږي، خلک له معرف نه بې برخې کېږي، محروم کېږي. نو خو راځئ چې دغه د عدم تشدد فلسفه په اول وخت کې سره وکاروو، یو بل توصیله وکړو. بل یو شی پکې دی چې خلک د باچا خان بابا د عدم تشدد د فلسفې په اړه باندې ځینې نور منفي نظرونه هم لري. زه نه غواړم چې د ځینې خلک مخاطب کړم، هر څوک د خپل نظر خاوند دی. زما دا دی چې یو د ځان د دفاع حق دی، هغه په نړیوالو نورمونو کې او په نړیوالو قوانینو کې تعریف شوی دی. د مثال په ډول باندې پرون امریکا په ایران باندې حمله وکړله، خو ایران ملل متحد ته زنګ نه دی وهلی چې زه څه وکړم، یا زه د عدم تشدد فلسفه دلته اوس عملي کړم که عملي نه کړم. هغه ځای کې د ایران د خپل ځان د دفاع حق درلوده، هغوی ورسره خپل هماغه کار وکړه. که بیا راشو موږ د پښتنو د عدم تشدد د فلسفې د داستان ته او د دې هغه ته حقیقت ته ګورئ، یو شی دا دی چې پښتانه د عدم تشدد او تشدد په فلسفه کې ایثار نه دي. د پښتنو ضرورت عدم تشدد او یا تشدد نه دی، د پښتنو ضرورت یووالی دی. باچا خان بابا هغه وخت کې یو پیغام درلوده، هغه ویل چې په جګړو باندې موضوعات او مشکلات نه حل کېږي،
وګورئ په هغې وخت کې حاجي میرزا علي خان یا ای پی فقیر وسلواله مبارزه کوله. په عین وخت کې چې پاچا خان بابا د عدم تشدد فلسفه رامنځته کړې وه. ای پی فقیر د پیرنګي په خلاف باندې د پیرنګي په خلاف هغه د وسلواله مبارزه کوله. همدغسې ورسره د ترنګزو حاجي صاحب او ډېر نور مشران د نجم الدین اخندزاده دا خلک وو. دوی په هغې وخت کې وسلواله مبارزه کوله. بلوچان چې په کوم وخت کې پاکستان آزاد شوی دی بلوچانو وسلواله مبارزه شروع کړې، خو تر ننه پورې نتیجه څه شی دی؟ نتیجه یوازې وژل دي، نتیجه یوازې ځورول دي، نتیجه یوازې د خپل قام بېکوره کېدل دي. اړتیا دا ده چې اول قام راټول شي، په قام کې شعوري بیداري پیدا شي، د ټکنالوژۍ په مټ باندې قام یو ځای ته ورسیږي، د قام یووالی، د قام اتحاد، د قام پیوستون سره وشي. له هغې بعد چې کله یو سړی په خپلو پښو باندې ودرېده، د هغه قام په خپلو پښو باندې ودرېده، یو مشر یو رهبر د هغې پیدا شو، د هغې نه وروسته بیا خلک تصمیم نیولی شي چې زه غچ څنګه واخلم، زه د خپل ځان دفاع څنګه وکړم، زما حقوق څه شی دي. ګورئ یوازې د پاچا خان بابا فلسفه دا نه وه چې یو څوک دې راځي او موږ د سرکوب کوي او موږ د ځان د دفاع حق نه لرو. تاسو ته به په یاد وي چې کله د سقاو زوی په کابل کې کودتا ورته وایي یا که د واک نیول وایي یا که هر عنوان باندې تاسې اخلئ، غازي امان الله خان ته پاچا خان بابا ورغی، ورته وویلې چې راځه موږ او تاسې به د دغې مومندو د لارې د مومند جنسۍ د لارې به د ترنګزو حاجي صاحب چې دی به موږ سره لښکرکشي وکړي، موږ به لاړ شو کابل ته، کابل به ونیسو. تاسې د دې نه معلومولی شئ چې پاچا خان بابا چې که د غازي امان الله خان پسې ورته او دا خبرې ورته کولې چې موږ او تاسې به په دې لاره باندې ځو، تاسې څه فکر کوئ چې پاچا خان بابا او غازي امان الله خان او یا د غلوي لښکر چې کابل ته را رسېده او دوی دغومره یو اوږد سفر طی کوو، په دې لار کې به د دوی سره جګړې نه کېدې؟ د سقاو زوی به د خپل اقتدار په خاطر باندې دوی سره جنگ نه کوو، یا به هغه د دوی سره جګړه کوله، جنگ کوو، پاچا خان بابا او لښکر به یې جنگ نه کوو؟ طبیعي خبره ده چې دوی به جنگ کوو، طبیعي خبره ده چې دوی د مقاومت دپاره د جګړې دپاره به را روانېدل، خو د ضرورت په اساس باندې. نو د پاچا خان بابا مبارزه په ټوله کې دا وه چې هغه وبخښئ د پاچا خان بابا د فلسفې هدف دا و چې پښتانه سره راټول شي، پښتانه سره یو شي، دوی پرمختګ وکړي د تحصیل په برخه کې، د زده کړو په برخه کې، او دوی د یو بل وژلو، د یو بل زورولو او د یو بل پښې وهلو نه سره را کینی. د هغې نه وروسته بیا کولی شي چې پښتانه د خپلو حقوقو لپاره مبارزه وکړي. مومند صاحب، ځینې خلک وایي چې د عدم تشدد فلسفه یوازې د ځانګړو تاریخي شرایطو لپاره مناسبه وه، نه د نن ورځې لپاره. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ ګورئ زه فکر کوم عدم تشدد یوازې د یوې ځانګړې زمانې لپاره نه دی، نه د یوازې یو ځانګړو شرایطو لپاره دی، دا د هرې زمانې لپاره، د هرو شرایطو لپاره خپله یوه بڼه لري. نن عدم تشدد چې دی هغه یوازې لاریون نه دی، یوازې مظاهره نه ده، نن قانوني مبارزه یا مستند سازي یا محکمې یا هم نور څه دا چې دي دا د عدم تشدد یوه بڼه ده چې پښتانه د سره د دې چې دوی محکوم هم دي، خو دوی نه غواړي چې تشدد وکړي او دوی دغه د زمانې په تیریدو سره عدم تشدد ته یوه بله بڼه ورکړې ده. نو زما په نظر چې دا بس درسته نه وي چې هغه د زمانې د شرایطو سره دغه وي. نو دا په هره زمانه کې عدم تشدد فلسفه چې د خپل ځان ته یوه نوې بڼه اخلي. ښاغلی مومند، که چیرې د منظور پښتین د عدم تشدد تګلارې ته وګورو، نو تاسو د هغه تګلاره د باچا خان او ولی خان له سیاسي او مدني مبارزو سره څنګه پرتله کوئ؟ ګورئ د پاچا خان بابا، د ولی خان بابا او د منظور پښتون د عدم تشدد د فلسفه چې دا سره لږه فرق لري. فرق دا لري چې د پاچا خان بابا په وخت کې امکانات ډیر زیات کم وو، هغه زندانونه تیرول، هغه په هغه وخت کې خلک یې هم وژل. تقریبا چې د منظور پښتون او د پاچا خان بابا زمانه سره لږه ورته ده، ولې د ولی خان بابا وخت چې یو څه فرق درلوده، ځکه چې ولی خان بابا چې کله
د پاچا خان بابا نو وروسته د خدای خدمتګارو په راس کې دغه تنظیم په مشرۍ کې راغی. د به یو څه سیاسي واک هم درلوده، یو څه قدرت هم درلوده، او ځینې سیاسي پښتانه سیاسي مشران چې حتی په پارلمان کې د پسې دغه علما او اقتدا کوي، حتی مفتي محمود د پسې اقتدا کوله، نو هغه به یو څه دغه وي. د منظور پښتون د عدم تشدد فلسفه هم ډیره غوره، د عدم تشدد فلسفه ډیره غوره فلسفه ده. منظور پښتون هم لګیا دی په دغه فلسفي چې ما مخکې یادونه وکړه چې نوې بڼه ورته ورکړي، لګیا دی نړیوالو ته د پښتنو هغه مظلومیت او محکومیت ورخایي. ښاغلی مومند، ستاسو په اند کله چې مدني فعالان یا د پښتنو د حقوقو فعالان له سختو شرایطو او ننګونو سره مخ کیږي، نو د عدم تشدد فلسفه څنګه کولای شي د حقوقو د مبارزې لپاره لارښود پاتې شي؟ او بل دا چې د سوله‌ییز بدلون لپاره کوم ګامونه مهمه دي؟ ګوري، اول خدای دی چې هدف باید روښانه وي. مبارزه باید د یو قوم، ادارې یا شخص پر وړاندې د نفرت په ځای د ظلم، بې عدالتۍ او ناقانونه عمل پر وړاندې وي. دا باید واضح وي. بل دا ده چې هر ادعا چې کیږي دا باید مستنده وي. مثلا د قربانیانو شهرتونه دي یا دغه پیښې اسناد دي، شاهدان دي، ځینې مسایل. بل دا ده چې مدني فعالان چې دي دوی باید داخلي یو نظم ولري. مثلا مدني فعال باید د تاریخوالي نه ډیر لري وي، مدني فعال باید د وسلې نه ډیر لري وي. څومره د مدني فعال دی د ټولنې د پاره کار کوي، د جامعې فعال دی. نو عدم تشدد فلسفه د غزا کې د لپاره یو اصل دی، ول تشدد د لپاره په دغه هیڅ مناسب نه دی. ښاغلی مومند، د پښتنو د وضعیت او د عدم تشدد د فلسفې په اړه خو تاسو خپل نظر له اوریدونکو سره شریک کړ. که د حل لارو په اړه خبرې وکړو، د پښتنو د حقوقو د یو فعال په توګه تاسو څه فکر کوئ چې د ډیورنډ کرښې د دواړو غاړو د میشتو پښتنو ستونزې څنګه حل کېدای شي، او د حل لپاره کوم سوله‌ییز، سیاسي او ټولنیز ګامونه باید واخیستل شي؟ ګوري، د پښتنو د پاره چې د پښتانه بیرته په خپل خو باندې ودرېږي، څو خبرې دي هغه ډېرې مهمې دي. لومړی دا دی چې دا قام سره ویشل شوی دی، دا د یوې کرښې په رامنځته کېدو سره دا ویشل شوی دی، دغه وینه سره تقسیم شوی ده. اول دا دی چې دا پیوستون که په فزیکي لحاظ باندې نه وي، نو دا په کلتوري لحاظ یا هم په فکری لحاظ باندې دا سره یو ځای کول غواړي او منسجم کول غواړي. دویم دا دی چې کمی سیمې چې د هغه ته نږدې دي، د ډیورنډ کرښې ته نږدې دي، په دې کې د زده کړو د ناروغانو لپاره دا ځینې لومړني هغه چې میکانیزمونه چې دي دا باید پکې رامنځته شي. بل تر ټولو مهم شی چې دی هغه تحصیل دی او تعلیم دی. د پښتنو په سیمو کې باید تحصیل او تعلیم عام شي، ځکه که چیرته یو ټولنه تعلیم ونه لري، د هغوی باندې هر څوک په یو ډیر ښه شکل باندې خپل حکمونه او اوامر منلی شي، هغه که روا وي او که ناروا وي. نو د ټولو بې عدالتیو، ظلمونو، وحشتونو یا په پښتني خاوره باندې د خلکو د قبضو یا د دوی د وسایلو د اخیستلو لپاره یو څوک مبارزه کوي، نو ښه خبره دا ده چې هغه به په دې شکل باندې وي چې په دې کې به زده کړې رامنځته کېږي، په دې کې به د معرف بنسټونه جوړېږي، او په دې کې به دا وطن د بدبختیو نه بیا راوځي. د پوهنتون استاد او د پښتنو د حقوقو فعال نقیب مومند، ډیر زیاته مننه چې د مرکې لپاره مو وخت راکړ او د یو پښتون ځوان په توګه مو د پښتنو د وضعیت او همدارس د عدم تشدد د فلسفې په اړه له اوریدونکو سره خپل نظر شریک کړ. ډیر زیاته مننه او کورم ودان چې په دغه یو لوی موضوع باندې ماته د بحث کولو فرصت او وخت راکړ. ډیر مننه. SBS پښتو په فیسبوک کې تعقیب کړئ، مطالب یې خوښ کړئ، نظر ورکړئ او له نورو سره شریک کړئ.